په خښته باندې وویشتو ښه سپی مې درې وویشتو بنډلي تا چې ماته ویلې چې تا به بوځم نو ما به کله بوځي ځو که نه دا واله ته ډزې وکړه هر وخت یې به ډزې کوم هر وخت یې به ډزې کوم نن څنګه ځو وایي ډزې کوم نه زه تا وایې که نه ډزې کوم یې تا څه کوله که نه ډزې کوم یې وشو ټیک شو که نه دا ټیک شو دا وګوره سالاره بچې دا څه ګوره څه دي هر وخت یې د ده پسې ګرځي ها جی بابا دا ته دلته څه کوې بس دې درویش سره مې بچې ته هغه سکول ته ټلیفون وکړو اوس به وکړو بابا ها ورشه ګاډي کې سامان دی هغه هم راکوز کا هغوی ته ټلیفون وکړه شاوما سامان دی که نه نو چمچه تا چې ماته ویلي تا ماته ولې ویلي چپ شه کېنه مړیان چپ شه روغتې چپ شه کېنه بس کېنه کېنه دی روغتې جوړ کړي چې کېنه زه خپل کور ته ځم ښه سپی مې درله په خښته باندې وویشتو ښه سپی مې درله په خښته وویشتو خپه مې ورله ماته کړې ده زه به اوس کور ته دغه مې درله بلف مې درله مړ کو او تاسو دواړه دغه کومه خو چې کله مړه کومه ښه تاسو دواړه خو چې کله زما موډ خراب شو هلکه نن څومره ورځ ده ته نه څه خورې نه څکې کمزوری به شې که نه هېڅ ته مېړه نه کېږي لاله چې ته څه نه خورې نو دوای به در باندې څه اثر کوي بیا لاله پرېږدی تا ما سره چې ځان په غم اخته کړی لاله پرېږدی بس او بېوقوفه دا څه بېوقوفه خبرې کوې چې رور د رور خدمتونه کوي نور به څوک کوي پته نشه لاله دا مرګ ما له ولې نه راځي لاله ګوره کلمه ژوند د الله تعالی نعمت دی دا نعمت لاله ما ته اوس ډېر لوی زحمت جوړ شوی دی کلمه ما ته احساس شته کلمه تا ته پته لري زما زړه څه غواړي څه غواړي کلمه زما زړه غواړي که نه چې ستا هر درد هر مصیبت په خپل ځان واخلم او تا دې هر مصیبت نه آزاد کړم داسې مه وایه لاله خدای ټاله ډېر عمر درکړي لاله دا خو ستا مینه ده لاله چې زه ژوندی یم ستا په دعا یم لاله دا خو منې که نه بیا به زما دا خبره منې چې خوراک به هم کې دوایي هم په ټایم خورې صحیح ده ټیک شو لاله او ماما پاگله ده څه کې کوشه اندرا پای درکړه شته شپې ته وګوره د استاد خبرو ته وګوره اندر پای ده کم ځای نه وروړو کوشه والله چې مو د څه ویلي دي کور کې بند کړی ما څه بیخي بند کړی وګو والکه راشه د هلک بوځه یار دا څوک دی زموږ خو دماغ خراب کړه دلته ناستې ته هم نه پرېږدي درویشه دلته څه کې اکه دی میلو دا دی دی میلو دننه راشه زفره دی خوا راشه اباجي دې راغلي ده راشه دننه دا به ما سره دروغ وي دروغ نه یم راشه وګوره په خپله وګوره راشه شپه دننه ما ته پته نه وه ما ته هیله ته را خو شکه نه څه لیونی خو نیمه چې نه پوهېږم ګوره درځم در پسې لاندې زه راشه بره زه به ستا خوښ شم خیر دی پوهېږې که زه به ستا خوښ شم ایوب خان خو دې سارا دې مرض دې خوا راغلو السلام علیکم وعلیکم السلام هلکه مونږ خو له اوس در روان وو چې د غم نه مو خدای خلاص کړي تا راپسې کور ته راوړو
دا ډاکټر صاحب څخه خبره کول غواړي تاسو سره په خیر ډاکټر صاحب په خیر ډاکټر صاحب کېنه د کلي مشرانو کشرانو زه یو ډاکټر یم د ډاکټر بیرام په ځای ستاسو بي ایچ یو ته زما ټرانسفر شوی دی ها ډاکټر صاحب دا خو د راباندې زیری وکړو و بیا په خیر راغې بیا په خیر راغې شکر الحمدلله چې موږ دغه لیوني نه دی خلاص کړو ته د خپله کیسه جاري ساته چې دا بیماري دې راپسې دلته څنګه راوړه نه مامور خانه دا بیماري دا دته د څه د وجې نه لګېدلې ده تاسو ته پته نشته خو دا ماته پته ده د دې کلي د یو ناپوهه او بې علمه سړي د وجې نه دته دا بیماري لګېدلې ده دا غریب بې ګناه دی دا بیماري د دریو طریقو نه بل ته لګېدی شي د استعمال شوي سرنج د وجې نه د بل چا وینه چې بغیر ټسټ شوي چاته وخېږي د هغې نه او د غیر اخلاقي تعلقاتو سره دا مرض لګېدی شي دغه درېیمه خبره چې ده که نه دا اسلام کې ډېره سخت منې ده دته چې دا مرض لګېدلی دی نو دا د استعمال شوي سرنج د وجې نه لګېدلی دی نو اوس ښه ده چې ډاکټر صاحب موږ دې پوه کړو که نه نو لکه ستا مطلب دا دی دا سرنج یو ځل استعمال شي هر چاله مله دوباره نه دی استعمالول پکار خطرناکه خبره پکې دقه ده مونږ خو د کلي غریب خلک یو هغه یو ډاکټر یعنې هغه یو سړي چوتی او خلکو له یې وایي اوچتی او ولې چې 2 روپۍ بچ کوي که نه نه نو ډاکټر صاحب په دې اوس مونږ ټول پوه که لکه که ده سره مونږ کینو پاسو خوراک څښاک اوبه څښل دا نقصاني خو نه دي که نه دا ښه ده مونږ خو د دغې نه یېرېدو و دا د ښه دی هلکه بس ټول اوس ښه پوه شئ د نن نه پسه دا سړی زمونږ رور دی او ده نه به پوټې یاره نه کوئ ډاکټر صاحب تا په موږ ډېر لوی احسان وکړو چې تا موږ د ډېر لوی جګړې او نفاق نه خلاص کړو جی ایس پی صاحب تاسو نن زما غریب خانې ته څنګه تکلیف وکړو بابا خانه زه د دې لپاره راغلی یم چې تا سره ستا د نوکر حیدر په هکله څو خبرې وکړم تا ته به پته یې یا به نه چې ستا نوکر حیدر ډېر خطرناک سړی دی د هغه تعلق د بین الاقوامي یو داسې ګینګ سره دی چې د دې ملک نه ماشومان بهر ملکونو ته تښتوي یاره ایس پي صاحب داسې خلکو به څه خبرې کوي دا په ښکاره یو رنګ دی او په پټه بل رنګ دغې له خو زه راغلی یم چې د حیدر پاک له ستا نه ستا بیان واخلم جی جی تاسو حکم کوئ زه هر قسم مرستې ته تیار یم حیدر ستا نوکر پاتې شوی دی او هغه که په داسې کارونو کې ملوث دی نو ستا په دې هکله څه خیال دی ټیک دی ایس پي صاحب که هغه دا کار کړی دی نو انجام ته به تاسو رسوئ درویشه پاسه چې ډزې وکړو چماچه والا چماچه نو چماچه باندې خو ما یو 500 ډزې مې وکړې او باجرې دې بونتلم نن دې بوزم نو دا ورخه زه ګوره صفا خبره سړي ته کوم او که دا ځل مې ډزې وکړې که نه او بوځې نه تلم که نو مړکوم دی ښه نو والله چې مړکوم دی بس په ټیک دی بیا دې مړکوم دا مې ته صفا خبره وکړه ښه که نه ګورې زه ګوره چا نه یېرېږم نه ښه چا نه یېرېږم نه باجرې مې نه بوځې فلم در کوم نن دې بوزم ډزې وکړه دغه ګوره که زه دا ځل کومه خو بیا به دغه نه کښې ښه که ګورې تا ډېر معلومات راته सर तاسو یو منټ کېنئ راغلی درویشه بچه درویشه ماره بچه سکنه دا سکنو شو دا چا سالاره ور دی دا ستا سکر ور دی بشر ور دی و ظالم عادت دی بابا دما سکر
ورځې د مازدیګر د تیزې مبارزې سر تراسه کېنا ښکل مې که په مړون باندې بیا به مې ونه ګورې چړته په ژوندون باندې سر تراسه کېنا ښکل مې که په مړون باندې بیا به مې ونه ګورې چړته په ژوندون باندې څوک به مخ او سر وهي څوک ولاړ غمجن به وي څوک به مخ او سر وهي څوک ولاړ غمجن به وي راشه په سلګو سلګو دا وروستی دیدن به وي راشه په سلګو سلګو دا وروستی دیدن به وي زه چې کله مړ شمه تورې جامې واغونده راشه په سلګو سلګو دا وروستی دیدن به وي راشه په سلګو سلګو دا وروستی دیدن به وي Portazou, Badi, Bertinin Bruja, Portazou, Badi, Portazou, Ada, Portazou. ټول زبا پکې نه یما تور تور خارو کې غلې باود یما وی په محفلونه ټول زبا پکې نه یما تور تور خارو کې غلې باود یما سبت لبنان کله وطن بوي سبت راشه په سلګو سلګو دا وروستی دیدن به وي راشه په سلګو سلګو دا وروستی دیدن به وي زه چې کله مړ شمه تورې جامې واغونده راشه په سلګو سلګو دا وروستی دیدن به وي راشه په سلګو سلګو دا وروستی دیدن به وي دا څه چل در باندې شوی دی په خود یې که لیونی زه خو دا تماچه پاکوم بیا ته شله دې کې څه دي نو ولې ماموره تا په ماهین ډز نه کو اړه خدای او رسول ته ومنه ښځې په خود یې وکړه لیونی زه تماچه پاکوم ته به ماشوم ډز کې شکر دی خدایا زما خو لاس خپونه ساه وخته ما خو وی چې ګینه خدای مکه ته سما د زړه په ټوکړې ولې څه چلو شو ماموره سیده طبیعت مې خراب غوندې شو ده مټ مې ماموره ولې زور پیدا نه کوم نه وعلیکم السلام مامونه اوس خو اجازه راکړه کنه چې زه هسپتال ته ورشم ډاکټر ضرورت نشته بس لږ شان آرام کوم ښه ټیک ده ته سمله زه تاله چې جوړم ښه راځه ماهین راځه بچې راځه بابا دا څه شو ما خو سوچ هم نه کړی چې زه به نه بچي داسې مه وایه بچي زه هم حیران یم چې دا څه وشو یو زوی مې د تورو خاورو لاندې شو او بل د دې تورو تنبور شاته بابا دلته زما ساه بندېږي خدای دپاره زر تر زره ما د دې ځایه وباسئ زر تر زره بابا څه وکئ حوصله مه بایله بچي زړه لوی ساته هر څه به ټیک شي دا خو د پولیسو تحقیقات وو چې ته یې دلته راوستی خیر به شي بچي بابا
انکل محمود او لبنان نه بچې نه ګوره د مصیبت په وخت کې خپل پردي کېږي هغه یې اوس ویر که هغه یې اوس مه یادوه او زه به انشاءالله زر تر زره د دې ځای نه تا رابار کړم فکر نه کوه بچې بابا څوک هر څه به ټیک شي به بچې هر څه به ټیک شي زړه لرې شه ماموره اوس خو ماله اجازت راکړه چې ډاکټر پسې ورشم که نه زلیخې مامور د سوال ساګانې نه غواړي ته څه کوې څه کوې ماموره دا ماشوم لږ رانږدو که دی لږ زه په دواړو اړخو ښکل کړمه ته په ده ډېره خوشحالېږې که نه زه نوره زلیخې دا خوشحاله لیدل غواړم بس نور ارمان مې نشته خدای جھولے کې مې خیر واچوي یا الله خدای خیر راکړي نور انتظار به ګران شي ولې چې ډینجرمین ډېر بېتابه دی هغه وایي چې زه تر زره دا مرغۍ راوړسم ها څه خو به کول غواړي دلته کې نور ساتل هم د خطرې نه بهر نه دي نو سبا شپه به ټیک وي که نه سبا شپه خو به ټیک وي خو خدای دې وکړي چې ایس پي خبر نه شي ایس پي نه مه یارېږه دلته د هر سړي یو قیمت دی که ستا خوا دې خوا وي نو منی زنده‌باد ایس پي به دله سره د قانونو په بیه واده غضب خو همدغه دی چې هغه د خرڅېدو سړی نه دی که هغه خرڅېدی نو تر اوسه پورې به هر څه ټیک وي ویری سټرینج داسې سړی او دلته اوس موږ ته دا فیصله کول پکار دي که چېرته ایس پي زموږ مخ ونه وه نو چې همیشه لی د مخه نه لرې کړو راځه ماهین کښېنه که چېرته ځې ماموره زه دا ماشومه بلې کمرې ته بوځم چې د ده په ژړا ته ډسټرب نه شي راځه ماهین راځه زما خبره وره دا خو ما ته ډېر هم د پسه احساس وشو چې په کور کې ماشومان سره کور خو ایله وداني او د ژړا په ما ډېره ښه لګي اوسه ایله زما د ضمیر را پاسولو هغې زلیخې پرېږده چې نن دی په کریغو کریغو وژاړي چې زما د اوده ضمیر را پاسي یاره یا زما خبره دوانې راته نورې مه راکوه دړه زور مې نشته زه لرې تختم د سپېرو دوانو نه تاسو خو ما سره واده کړی وه که نه یاد شي درته تاسو وایي چې زه به د هغوی ټیم په ټیم خورم دا کمې وعدې به مونږ سر ته رسو ماموره د صدف خو په مونږ ډېر لوی احسان دی دی خو ستا ډېر زیات خدمت کړی دی او دا غریب به مونږ لاسه ډېره وکړې ده رښتیا صدف ډاکټر صاحب څنګه دی د کوم ډاکټر خبره کوې زورورې ډاکټر بیرام درته یادومه که نه هغوی سره زما په فون باندې یو دوه ځله خبرې شوې وې هغه ته ووایه بس ته راشه خپل وطن ته دې پردي وطنو کې مزدورۍ کول خوند نه کوي خپل وطن ګل وطن دی په سره په خپل وطن کې لکه د پردو شان سلوک کېده داسې کار د صدف چې زه که خیر لږ شان ښه شم که نه او د ګرځېدو شمه هغه له زه په خپله ټېلیفون کوم چې یا ډاکټر وروره راځه خپل وطن له زمونږ رورې او دا خپل کوم
دا پولي پټي او جایدادونه دي راشه غم ورته حواله کومه او بس هر څه ورته حواله کومه او بس یې زما توبه د هر څه نه مې توبه. تاسو چې څنګه وایې خدای دې کړي چې همدغسې وشي. پټای ورته تړو کوم دا شانې بوزي دې ټولو ته په سترګو پټه تړه فوراً. بختیاره بادشاه پولیس را ورته ډېره ښه ده. پولیس دلته داسې وې سیبا اوس به څه کوو؟ څه به کوو؟ مقابله به کوو. دوی پرېږدئ او ورشئ پولیس ته هرکلی ووایئ. ورشئ. ډېره ښه ده. جمشیده جواد فياض راشد عشان بقى راشد دا دې ښه ونه کړل بابا خانه، ښه دې ونه کړل. درویشه بچې ماله راشه، واپس راشه بچې. یو ځل ماته بابا ووایه، یو ځل راته بابا ووایه بچې. ګوره بچې، زه د هر جرم د خپلې هر ګناه سزا ته تیار یم بچې. راشه ماله، راشه بچې. الو ها څنګه دا سره دوه پولیس ونیوله بوتله او هغه نور ګلمیر او زمیر او هغه ټول مړه شول. درویشه اوس دا خلک به ما وژني ښه ما به وژني بچې. دا خلک وګوره وګوره را روان دي، دا به اوس ما نیسي، ما به وژني بچې، ما به وژني، ما به وژني. ما به وژني بچې. السلام علیکم ډاکټر صاحب کلیم بسه ګرځم تاسو خو نو کتلې نه ما خو کلیم نه کتلې نشته هیڅ پته نه لګي یاره تاسو په جمعات کې وګورئ کېدای شي جمعات ته نن سبا خاص اوس اکثر هلته وي
جمعه راځه چې مدام پورته کوونکی ستا د ناز یم چې مدام پورته کوونکی ستا د ناز یم ځکه هسې د هر چا نه بې نیاز یم د قیامت واده دې لنډه راته کېښوه زه له دې فریبه ډېر دور و دراز یم هغه زه چې تا ته دا هستۍ د نغمه ولي دا هستۍ دا خوبه ولې نغمې څه دي خو بس دا چې ته مطربې زه دې ساز یم کلمه هغه زه چې تا ته مخ حقیقت یم هغه زه چې تا ته سټ کړم مجاز یم هلو لبنى السلام عليكم بخير خير خير شاي جي طبيعت شلون روشنه وش شكل خپل کاس رکانه من هر وخت بند بند کی پښتنو مې جوړه کوله سرنګ شاي روشنه ځکه نه یار یو کې انسان دی یار دا څه کې روشنه زده فکرما او یار مانه یو خو ځکه نه په خبره پوي کنه پوي ځکه نه یم موجوده بیا پیریون در باندې ورغول چای به دي څه کې شربات ډیره مهرباني نه رښتیا دي ځکه نه خبره پوي تاسو ګورئ روشنه خوش انسان دی په ایمانداري کې دا څه کې دوه پښتري پلیز پس کړئ څنګه یې تاسو بس خیر دې کنه تاسو یقین وکړئ چې تاسو نه بغیر د هسپتال هیڅ خوند ورن نه ډاکټر شاهزیب زما د خپل ژوند ټول رنګونه الوتي دي ډېر پیکاو بهرنګه غوندې ژوند تېرو ته به جوړې د شاهزیب د سی اس اس د رزلټ نه خبر نه یې چې رزلټ یې آوټ شوی دی مبارک شه یقینا چې شاهزیب به پکې ټاپ کړی وي ها ټاپ کړی هو په فیل کېدو کې رښتیا تاسو پته ده که نه چې ما فاینل یې هم په 2 کالو کې کلیر کړو داسې به هم کلیر شي دا خو لا ډېر ژوند پاتې دی ګوتې خبره خو ډېر خفګان ده چې ته فیل شوې خو بیا هم منصوره د شاهزیب ارادې ډېرې مضبوطې ښکاري اوس هم ښه بالکل صحیح خبره بیا په دې خوشحالۍ کې نن زما طرفه چایو دعوت ټیک ده نن چې خو بخیر ما سره کوي سبا به تاسو نسکو دا والی په دې مې پوه کې چې دا دیسه دا هغه امانت دی ما سره د هغه د جایداد او د هغه د ځمکو کاغذونه دا هغه له تعالی مبارک شه فهیم صاحب هغه تاسو سره تعلق جوړول غواړي او هغه دا هم ویلي چې که تاسو مال سره کول غواړئ نو ما سره هر څه شته هر څه خدای مال راکړي دي خو بیا هم که تاسو ورکول غواړئ نو زما د ټول جایداد کاغذونه د لاوارث ماشوم په نوم لیکي څه فهیم صاحب دا څه وایي ولې دا ماشوم لاوارث دی خدای دې نه کړي زه لاوارث یم زه زما ټول جایداد زما مال زما حال د ده دی خو دی به نن نه پس زما په نوم یادېږي زه به چې بابا دا والا بچې د ده وارث زه یم زه
بابا 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 زه دعا نه ته دعا نه ته زما دعا نه ته راشو بیا لاړه شي دنیا ته زه تماشا کړم دنیا ما ته پاگل وایي زه پاگل کړم خل ما ته پاگل وایي زه پاگل یم ته دعا نه ته زما دعا نه بابا زه ستا دعا یم انا نور مانا پاگل ما جوړه نور مانا پاگل ما جوړه ته دعا نه منال काका د پتا څه شو دستا لور بس کبھی بھی خدا را بس کم سماہی سوچتا پاگل جوړ کما ټول دنیا ما ته پاگل وایي ته سره څه وځي کومه اوس ما ته کاری چې زه پرېږده پاگل شمه زه پرېږده پاگل شمه هېڅوک نشته دعا زما لور څوک نشته څوک نشته زما لور نشته زما لور खुशदा بابا څه چلې بابا دا وینې دا بابا خان هیڅ هم نشته څه چلې ولې خوشدا دا شور اوري دا ماشومان څنګه ولې ماشومان خو دلته نشته بابا خوشدا دا ماشومان څوک وي کوم ماشومان بابا خان دا ستا وهم دی هیڅ هم نشته ماشومان څوک وي وګوره دا وینې دا وازونه دا چغې ټولې وسیلې بابا خان هیڅ هم نشته ته چېرته وې ته چېرته وې ته هم بابا خان شپه ده ته وده وې ته خوبونه کې او زه ته خوبونه کې خوبونه کې بابا خان خوبونه کې خوبونه کې بابا خان ټولې وسیلې خوبونه کې بابا خان خوبونه کې بابا خان ټولې وسیلې خوبونه کې Carlos! بابا دا دونه بتیانې ولې دي دعا بچه داس چا ذکر کولو اخبار کې وی داس خبر راغلی ده چې دا مونږ نوې صدۍ ته را روان یو داخلي ګو دا یو ویشتمه ده که دویمشتمه ده که داسې څه ذکر مې اورېدلو نو وی نوې صدۍ شروع کېږي هغه خوشحالۍ کې هر طرف ته رڼا دا چراغونه هغه خوشحالۍ کې بل شوي دي پوه شو وګوره بچو څنګه مزاره زما درویش زما درویش څه شو زما درویش دې لیدلی دی بابا دا خو بابا خان دی او بچه دا بابا خان دی د ځان نه فرعون جوړ کړی و او بچه د فرعون انجام هم دغه یې دم ډېر ظلمونه کړي دي ده ته په دې دنیا خدای سزا ورکړه راځه بچه چې ځو دا خبرونه ده زما درویش
که غلبیل کړم د تمام دنیا خاورې بیا بنمم دروشه جهانم بوی د نوم او د نشانې پاتې نشوی چې دعوی کړه د نوم او د نشان